بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو، اهم معلومات د سره شریکوم. کوشش وکړئ چې ویډیو اخیره پورې وګورئ چې کوم خاص کر به زما افغانونه دي چې ډیر فیک نیوز یا چې کوم غلط خبرونو یا تصدیق شده خبرونه نه په هغه باندې یقین کوي. نو د کې دا اهم معلومات کې خو ډیر اهم پیشرفت شوی دی چې کوم وفد تلو په افغانستان ته هغه کې ډیر اهم فیصلې شوي دي چې هغه په موجوده حالاتو کې ډیر اهم پیشرفت دی، ولې چې حالات کړکېچن دي. باوجود دوره اهم فیصلې وشوې تجارت په لین کې او نور په دې حواله سره کومې فائدې به ولس ته رسي، هغه هم تاسو سره شریک کوم. او ورسره ویزا پالیسي چې کومه ده، ویزا پالیسي تاسو هم ګورئ. مخکې نه به په ټیک ټاک باندې ما ویلیو څو میاشتې مخکې ویلي د حکومت هم نه جوړ شوی، هغه پالیسي هم تاسو سره شیر کړې وه. په هغه حواله سره هم تاسو سره کومه چې ویزا پالیسي به اوس وي. او بیا دریم چې کوم تاسو کوم پاکستان کې مشته افغانان دي، په حواله سره موږ ویلو چې درې قسمه دي چې هغه 1890 به مختلف اوقاتو کې راغلي، چې بیا اخیری ځل د کم 2021 کې طالبانو په حکومت کې راغلي. په دې سټیټس حواله سره پیور کارت شو، سټیزن کارت شو، نور چې کوم د دې حواله سره هغه دی، هغه حواله سره تاسو اپډیټ درکوم. او سره چې کوم انتظار کې کیسونه دي، نو دا اهم معلومات په تاسو سره شریکوم. نو کوشش وکړئ چې ویډیو اخیره پورې وګورئ، او چې بیا تاسو اکثر میسجونه یا جوابونه راځي چې تاسو ته ډیر اطمینان حاصل وي چې لکه په دې معاملې باندې ځان خبر کړئ. اول خبره وکړو د پاک افغان چې کوم ریلیشن دی، یو خود کړکېچن حالات باندې پویم چې کوم خودکش د مکه پاکستان کې لیټیسټ کوم شوی دا چې کې چینین وفات شوی انجینیرز او د من چین هم ډیر زیات خفګان اظهار کړی وي. تاسو ګوري چې دا ډیر اهم په دې باندې هم دی چې ګوره وزیر اعظم هم چین سفر خانه ته ورغلو، صدر مملکت آصف علي زرداری ورغلو، نور وګړي او روان دي الته کې فتحای کی او سره یو قسم غمرازي کوي، معاملات ټنډه کوي. خو چین په دې باندې پاکستان هم سخت خفه دی او پاکستان مشترکه اپریشن تم تیار شوی دی چې د ټي ټي پی خلاف د طالبانو خلاف کې او په دې حواله سره موجوده کم وزیر دفاع بیان ورک پاکستان طرف نه افغانستان باندې بیا بونډي سختولو، نور حالاتو باندې او په دې حواله سره بیا واپس جواب راغلو زیب الله مجاهد ولا چې پاکستان د خپل معاملات د خپل طالبان چې کم دی هغه د خپل سمبلي افغانستان نه دي، لکه دا کلیشز حال برقرار دي. خو په دې کې اهم اپډیټ چې کم دی هغه دغه دی چې 2 ورځې وړاندې چې کم دی سیکرټري وزارت تجارت پاکستان چې کوم محمد خرم آغا دی په قیادت کې اعلی سطح اجلاس اعلی سطح وفد چې کوم دی کابل ته تللی، هغه واپس راغلل او هغه اعلامیه چې کوم تاسو ته شیر کوم دا د افغانستان حکومت لخوا جری شوې ده. باقاعده توګه په کې تاسو دا چې د معلومات در کوم چې د کې اهم فیصلې شوي دي. بیا پاکستان هم اعلامیه جاری شوې ده، خو دا چې کومه مشترکه اعلامیه ده دا تاسو پړولې هم شي په سکرین شیشه باندې تاسو سره شیر کوم. دغه کې ګوره چې کوم دغه دواړو طرفه دغه کې د سختونه شي باقاعده چې کوم د وزارت تجارت د غزینا سیکرټري هغه په وفد کې، او بلخوا د وزارت تجارت صنعت چې کوم نور الدین عزیزی صاحب د افغانستان هغه وګړي خپل مینس کې دغه وشو. یو خو ګوره کراچي بندرګاه باندې بین الاقوامي چې کوم ترانزیت کیږي بیا افغانستان ته راځي او همدغه شانتي انډیا نه چې کوم راځي دا ترانزیت کوم لین په دې باندې ډیر څو وخت نه دا چې کله شخړه جوړ شي و مشکلات جوړ شي په دغه باندې ریلیکسیشن وشو، او دغه چې کوم د 2 هفتو کې دنه به دا ټول ترانزیکشن چې کوم دي دوباره تجاري مراکز به کومي دا دوباره به کنټینر روان شي او افغانستان ته تګ راتګ دغه سلسله به آزاد ترون شي. دي کې اهم خبره نور هم لکه چې کوم اقدامات پاکستان هغه نه واپس شوی دی، ډیر لکه افغانستان طرف ډیر خوشاله اظهار هم کوي په دې باندې چې ښه مذاکرات ورسره وشو او ښه د افغانستان په حق کې وشو. یې هم هغه پکې دا ده چې یو کال دپاره د مینې ما نشان لګولی چې دغه تاسو پړاو کې چې کوم یو کال دپاره ازمایشي مدت یو کال دا به مئی 2024 نه 2024 لکه دا اوس د پسې اپریل راځي بیا مئی میاشت نه به د ونې عمل درآمد شروع شي. هغه ګاډي چې کم تجارت ولا کوي ټرکونه شو نور هغه شو هغه ته د ویزو ولا مسله جوړ شي، پاسپورت ویزې شرط چې کوم هغه پاکستان هغه نه واپس شولو، اوس هغه مغه شانتي طریقې کار باندې هغه کومه پرچه به چې دواړو طرف نه ملاويږي آزاد ترانزیکشن هغه ویل شي چې آزاد تګ راتګ به شروع کی. ورکه پاتې شو چې کوم چمن بونډي باندې تاسو ګوري چې لا کونو خلک چې کوم
دی باندې حوالې سره ناستې چې کوم باونډري باندې تګ راتګ سلسله بنده کړې شوې ده بغیر پاسپورټ بغیر ویزې چې هغو دا مطالبه څو میاشتو نه په سردی کې تېرې کې اوس روژه هم پرې راغله خو بیا هم هغې ناست دي هغې خپل حالت چې کوم دی هغه پیل کړی دی هغې نه پسې نو هغه باندې خبرې شوي دي خو هغه په دې اعلامیه کې نشته هغه چې کوم دی بیا زرای دي لکه زرای موږ دا وي چې هغه سره کم کسان وي هغو سره موږ خبرې اترې وشوې هغه اف د ریکارډ وي خو موږ تاسو سره هغه شیر کوو چې هغه کې اهم هغه دا دي چې په هغه باندې هم خبرې شوي دي خو هغې ته حال لکه ویل کېږي چې اختر نه پس به چې کوم دی په هغه باندې فاینل خبرې کېږي چې دغه معامله هم یو طرف ته کړي ولې چې هغې خلک نه مني چې موږ پاسپورټ جوړ کړو او یا ویزه واخلو او په هغه باندې تګ راتګ وکړو چې کوم خاص کر د بلوچستان چمن باونډري سچویشن دی په هغه باندې هغو ته څه نه څه ریلیف راتلو کې لکه چې کومې خبرې موږ وشوې هغه نه دا اندازه لګي چې هغو ته به هم ریلیف میلاو شي او دغه سلسله به دوباره بحال کړی شي په دغه کې چې کوم ټرانزیټ یا تجارت حوالې سره د معاهده ده په دې کې دا بله اهم خبره پکې دا وشوه چې که چیرې پاکستان افغانستان هر څنګه حالات لکه حکومتي جنګونه یا څه قسم راغلو خو په دغه معاهدې یا تجارت په لین باندې به کله هم بندیز نشي لګېدی دا یو کال دپاره خو باقاعده ازمایشي معاهده هغه شوی دی دا ډېر ښه پرمختګ دی ولې چې دې حوالې سره چې لږ به هم چې ټک ټوک وشو نو په زرګاو ټرکونه ګاډي او دغه باونډري بند او دغه سلسلې به روانې وي یو دا وشو بل دویم دا چې تاسو تېره ورځ زما ویلاګ هم لیدلي وي یا په ټیک ټاک باندې خبرونه چې کومه ورکړي وو چې یاره هغې کوم بهیونه راغلي وي اوس باونډري سختۍ هغه کوي او بیا خاص کر داسې اختر موقع باندې یا دغه شانتې روژې موقع باندې به باونډري بیا اوپن کېده اوس دوباره به انشاءالله دی اختر ته رجوع ته دغه باونډري بندي باندې هم خبره شوې ده دا به هم اوپن کېږي مغه شانتې صورتحال به دوباره بحال کېږي ولې چې هغه وایي که هر څنګه زموږ معاملات خراب وي خو ولس چې کم هغه دي چې ولس ته تکلیف کم نه کم میلاو شي او کم تجارت معامله ده یا خلکو ته چې کوم نقصان راځي چې هغه نه کېږي نور پاکستان ته افغانستان معاملات چې کوم نور اصل معاملات پراته دي الله دې وکړي چې هغه باندې خبره اتره ښه وشي او مذاکرات وشي چې دغه شخړه ختمه شي چې په یو الزام لګوي بل باندې الزام لګوي دې د وجې ډېر زیات مشکلات خاص کر پښتنو سیمې ته او خاص کر تجارانو ته نو دغه ډېر د خوشخبرۍ خبر د تجارانو دپاره د هغه دپاره دی بل اوس راځو د پاکستان ویزا پالیسي چې کوم زموږ بهرني ملکونو کې دي او فیملین پاکستان کې دي یا افغانستان نه چې کوم یو کومه شخړه جوړه شوې ده ډېره لوی مشکل او په داسې صورتحال کې جوړ شوی دی او بیا په دغه صورتحال کې تاسو ګورئ چې پیسو باندې یا په نور لین دین باندې یکه دوکه کم کسان ځي راځي بله ورځ هم راغلي دي ایرپورټ باندې هم راغلي دي خو سختي عمل شروع شوی که تاسو ګورئ مخکې څومره سہولیات او هېڅ قسمه دې باندې بندیز یا داسې کیسې نه وي خو حالات څه داسې راغلل داسې پیښې منځ ته راغلې چې یقینا دي کې اوس پاکستان ته که وګورئ نو سرمایه‌کاري لحاظ سره نقصان هم ده خو بیا هم دغه مشکل جوړ شوي نو عوام ولس دپاره په دې باندې یو پالیسي تېر نګران حکومت کې جوړه شوې وه چې تاسو ته مې هغه باندې لینک په نیم درلېږلي وه تاسو ته مې ویلي مو په هغه کې یو خو چې کوم د کال ویزا او همدغه شانتې د 5 کالو ویزا او همدغه شانتې د فیملی ویزا او بیا ورکې خاص کر هغه کسانو ته مستقل ویزا چې کوم د پاکستان زنانه سره واده شوي وي نو هغې ته یو مکمل توګه باندې یو کارډ او هغه سره لکه هغې ته هېڅ قسم بیا تګ راتګ مسله نه وه دا یو ښه پالیسي جوړه شوې وه خو دغه بدمرغه د حالاتو وجې نه ویسره شوې ده اوس په دې باندې هم خبرې شوي دي ټرانزیټ په هغه باندې هم شوي دي لکه دلته کوم اعلی چارواکي دي هغو سره خبرو اترو کې دغه ویل کېږي چې که حالات هم هر څنګه هغه کېږي خو دا اختر نه پس چې کوم دی دې باندې به باقاعده غونډه کېږي او دغه کې ویزا پالیسي کې ریلیکسیشن کې به زیات راکېږي اوس هم ویزې بندې نه دي خو هغه بس معاملات وجې نه زیات ریجکټ کېږي نارمل طریقې بندي نور هغه باندې بندي خو بیا هم کسان راځي خو مشکل حالات سره ورته جوړېږي یا پیسې ونه زیاتې ځي په ډالرو کې ځي یورو کې ځي هغه بالکل متفکر شته خو دا معاملات باندې خبره چې کومه ده خاص کر روانه ده او په دې داسې حالاتو کې موږ ناامیده کېږو به نه لکه څه زه وایم چې ناامیده کېدل نه دي په کار ولې چې دا خبرې بند شوي وي موږ وایو چې نور سختې جوړه نه شي خو دغه چې کوم وفد واپس راغلو نو دغه نه ډېر زیات ښه خبرونه په دې حوالې سره هم راغلي دي او انشاءالله چې په دغه کې به هم زر
تاسو په دې پروسس باندې او په دې باندې به زه پوهوم او ان شاء الله دا خوشخبری به تاسو ته ډیر زر درځي. ورسره اوس راځو د UNHCR په حواله سره چې کوم دلته کې مشته افغانان دي. خو تاسو ته ویل دلته کې درې قسمه افغانان دي، پیور کارت او سټیزن کارت او د کوم کارډونه اخیستي دي او بیا دلته کې 15 کالونه پیدا شوي دي، بچي لوی شوي دي. دلته کې نیر معاملات دي، کاروبارونه دي، ځمکې دي یا کورونه دي یا څه دي. ګوره اوس دغه دپاره یقینا چې لکه دا خو د بین الاقوامي چې کوم پالیسي یا بین الاقوامي که تاسو ګورئ چې ارزه کې بیا شهریت میلاویږي. په دې حوالې سره تیر ګورنمنټ کې، عمران خان ګورنمنټ کې، نورو کې په وقتاً فوقتاً خبرې شوي دي. اوس دغه معامله به هم یو طرف ته وځي. په دې حوالې سره یو خو پهله به زه UNHCR ته راشم چې دا ملګري انتظار کوي چې UNHCR په حوالې سره چې کوم داسې کې 3.5 لکه خلک رجسټر شوي دي چې کوم بار ته د تلو په کې دي چې کوم 2021 کې د اگست 2021 نه پس معاملات نو خارپېدو نه پس چې کوم تھرډ کنټري ته راغلي دي، نو هغې بار تلو دپاره UNHCR په ذمهوارۍ باندې اوس UNHCR د دې خلکو ذمهوار ده. پاکستان دومره نه ده او پاکستان چې کوم معاهده وه UNHCR سره هغې هم ختمه شوې ده او بیا دې کې تاسو به ته پته لګېدلي وي چې پهله ورته وخت ورکړه، نیټه یې ورته ورکړه، بیا 2 میاشتې نیټه یې ورته ورکړه. UNHCR تر اوسه پورې هغه عملیاتو کې ناکامه شوی دی. خو مونږ تېره ورځ چې کوم UNHCR سره خبرې وشوې او هغه باندې اوس بیا کارونه تیز کړي دي او پاکستان ګورنمنټ هم ورته ویلي چې د خلکو سره ته څه کوې چې کوم خلک تاسو رجسټر کړي دي او هغې کیسونه دي. بیا دې کې هغه کیسونه چې کم فاینل شوي دي تقریبا چاوي انټروګانې مکمل شوي دي، میډیکل شوي دي، هغه خلک هم په زرګاو ویسار شوي دي. په دې کې UK شوه، کینیډا شوه، استرالیا شوه، جرمني شو، فرانس شو، مختلف ملکونو ته خاص کر په دې باندې کېږي. نو اوس دا باندې اهم اپډیټ دا دي چې UNHCR لخوا بیا یو خو اوس په تاسو پسې کلونه روان شوي، ډېرو کسانو ته به شوي وي، نورو ته به هم کېږي. د اختر پورې به اوس دوباره چې فاینل کوم لیست دی هغه تیارېږي. ورسره اختر نه پس کوم د اپریل میاشت دی دغه ورته ګورنمنټ ورکړي ده چې په دغه میاشت کې تاسو دغه کسان چې کوم دي خپل ملکونو ته چې کوم کیسونه رجسټر کړي دي هغه دې وباسي. بیا دې کې ګوره ورونه ډېر هغه کوي چې موږ 2 کلونه دي بیا ډېر کسان پکې نوي رجسټر شوي دي. نو نوي رجسټریشن ملګرو ته به زه وایم چې لږ به تاسو منتظر کېږي چې تاسو دپاره اوس دې څه کوي. ولې په لکونو خلک ونشي بوتی ولې دوی خپل کوټه وي. څوک په یو ملک په 10,000 کسان بوځي، بل به 15,000 بوځي، بل به 20,000 بوځي. نو که دا ټول فګر مونږ راواخلو نو څه 1.5 لاک خلکو پورې جوړېږي، فیملیانو پورې جوړېږي. نو اوس 3.5 لکه کسان چې کوم منتظر دي نو چې چا زیډ کیسونه لیډ دي. ګوره تاسو اکثر بیا رابطې کوئ چې موږ چاته پیسې ورکوو یا وکیل ونیسو دا ونیسو، دا کیسې مه کوئ. په دې باندې بیا نور هغه چې کوم فارن ولدي پاکستان یا افغانستان خلک خو هغه وکړي لږ ډېر سفارش خو کېږي چې یار تاسو مخته کې دلته کوم کیسونه وي هغه وشي. خو چې کله فاینل هلته ځي انټرویو ته هغه خارجیان دي، خارجیان چې کوم دي په دې معاملې باندې بیا ډېر سخت هغه دي او الریډي په دې باندې هغه دي چې یار افغانان رونه یا د کوم هغه دي دا دروغ ډېر زیات وایي. نو په دې حوالې سره لږ خیال به ډېر ساتئ. نو دا هم تاسو ته انفارمیشن درکړه چې په نوم دې کې ما په دې باندې هم خبر روان دي. اوس آخري خبرې ته رځو چې کوم پروف آف رجسټریشن دی POR ورته وایي چې کوم یا ECC چې کوم دا افغان سټیزن کارډونه میلاو شوي اوس چې کوم بیا رینیول شوي نه دي او ځینو کسانو نه ورک شوي هم دي. خو بهرحال هغه کارونه چې کوم دي هغه بیا د کې مدت تاسو ته پته وه چې دسمبر پورې وکړی شو، بیا مارچ پورې شو. په دغه کې دوباره لکه هغه رینیول چې کوم هغه پروسس بند شوی دی. ګوره تاسو ته بیا د کې بل فیملیز چې کوم کیسز دي چې کوم افغانستان پاکستان خپله کې رشتې شوي دي، هغه رشتو والا خصوصي کارت چې کوم جوړېږي بچیانو ته جوړېږي په هغه باندې خو عمل روان دي کېږي. خو دا نور چې کوم دغه دي دا تر سټیل ویسار دي تر پالیسي پورې. یو خو ګوره دې ته انتظار وکړئ چې انشاءالله یو خو سپریم کورټ کې هم کیس دی، خو سپریم کورټ د بدمرغه د پاکستان خپل دومره شخړې روانې دي موجوده تاسو ګورئ چې کمې شخړې دي هغه کیس دوباره اوپن شوی نه دی. لکه 2 تاریخونه پکې شوي دي، نور نه دي شوي. په دې باندې په هغه هم ستره محکمه هم فیصله کوي لازمي. خو تر وره پورې ویساره ده، تاسو هم بس ویساري هېڅ هم درته نشي ویلی وایي خو چې یاره دا سیکنډ پالیسي فیز راغلو، تھرډ فیز راغلو، لکه 2مه مرحله، 3مه مرحله. خو هغه کې دا چې کوم غیر قانوني لکه چا سره بالکل ویزې نشته، بالکل پاسپورټونه نشته، هغه داسې هغه خو هغه کې هغه کسان بیا هم پاتې کېدای شي چې کم 40 کال نه وي، دا یاد ولرئ. اوس په دغه کې چې کوم
نو سیار سره رجسټر دي چاته پسونه ورکړي تاسو کې امریکایي ملټري ورکړي داسې نورو ملټري ورکړي چې کوم نو سیار ذمہ ورته اخلي هغه کسان هم بیا د سیز نه مبره دي لکه مبره مطلب چې هغه ته هم څه نشته خو چې کوم بالکل هغه وي نو هغه باندې خو لازمي خبره چې بیا غیر قانوني شي نو هغه ته بیا څه لار جوړیږي او خو بیا لار نشته ده اوس ویزولا کسان دي نور کسان دي او ته هیڅ قسمه پرابلم نشته ده نو پیور کارت او دغه کارډونه چې کوم یا کارت چې کوم دي سټیزن کارت چې کوم دي دا معامله لا وساره ده ان شاء الله د لپاره یو پالیسی مخې ته راځي بیا دوباره یا نوې کارت جوړیږي یا نوې طریقې کار باندې یا اندغه کارتونه چې کوم د رینیول یا تمدید کولو احکامات جاری شي تر اوسه پورې په دې باندې او بسلو چکر وای خوشتانه دا نشي کېدلی کله هم نشي کېدلی دا ډېر غټ مشکل کار دی ولې چې 40 کالو 50 کالو نه دلته خلک مشته دي کاروبارونه دي نور معاملات دي نو دا کې پاکستان پالیسی چې کومه ده جوړه خو کی خو ناکامه شي اوسه پورې ناکامه ده او خصي پالیسی به جوړوي چې څرنګه یو ساعت تجارت معاملې کې اهم اپډیټ وشو نو دا باندې تاسو م پریشانې کیږي او سر درد باندې ډېر مخوري نو دا تاسو سره اهم معلومات مزه شریکولو چې اکثر ملګری میسجونه کوي نو په دې حواله سره لږ شان توجه خیال وساتئ ان شاء الله چې مخته به تاسو سره نور هم دغه شانتي معلومات او چې کوم صحیح خبرونه وي هغه به تاسو سره شریکو خو تاسو نه یو دا خواست کوو چې زما دغه چینل چې کوم نوی دی دغه سبسکرایب لازمي کوي لایک کوي که تاسو خوښ یا څه خبره پکې وي نو کمنټس لکه لاندې رای چې کومه ده هغه سره لازمي شریکوي تاسو ته زه بار بار وایم چې زما بل یوټیوب چینل و هغه بس بیا په ډېر نه وخت مې کارم نه کولو اکه زما سبسکرایب هم ډیرو هم روان شو خو بیا اوس مې هغه کړی بالکل نوې فرش مې شروع کړی ولې چې هغه باندې څرنګه ویل کېږي چې ملګري وایي چې د مې اوس بیا ځان نور مه کړوه ولې چې هغه ډېډ شوره نه نو دې وجې نه دغه زما ایچ بي افغان ایټ د ریټ چې کوم وایي که نه هغه ګول ون نشان ایټ د ریټ ایچ بي افغان او اشفاق بنګش دغه دی نو دا تاسو ته بس خواست به وي او ان شاء الله چې مخته چې سم معلومات تازه راځي هغه به تاسو سره شریکو او دغه پکې اهم اپډیټ دي مخته هم روان دي او تاسو سره چې سم وي ان شاء الله مخ به وي او خپل مینې اظهار سره لازمي کوئ ډېره مننه خوشحال او آباد اوسئ